د رحمان بابا او خوشحال خان خټک نه وروستو د پښتو تر ټولو لوی شاعر عبدالحمید ماشوخېل چې په عبدالحمید بابا هم مشهور دی یو پښتون صوفي شاعر و. عبدالحمید مومند کابو 300 کاله وړاندې په 1440 کې د پیښور کوهاټ سړک او باړې روډ په ښي غاړه پروت د بډبېرې یو کوچني کلي ماشوګګر کې زیږېدلی و. عبدالحمید بابا د خپل علم زده کړه د پیښور نه وکړه او بیا د تصوف په لار روان شولو. عبدالحمید بابا د پوهانو په منځ کې یو ډېر قد لرونکی سړی و او د شاوخوا سیمو نه به شاګردان ورته د زده کړې لپاره راتلل. وایي چې عبدالحمید بابا د عبدالرحمن بابا دعا رنګ کړی و. عبدالحمید بابا هم د عبدالرحمن بابا په شان مومندو خو کامونه یې بیل بیل و. لومبۍ کې چې د ده غزلې د عبدالرحمن بابا تر غوږو شوې نو دی یې راوغوښته او چې د ده عاجزي او خاکساري یې ولیده نو ډېر یې خوښ شو او ډېرې دعاګانې ورته وکړې. رحمان بابا خدای ته سوال وکړو چې د ده شعرونه دی په هر چا باندې خوږه لګي او یو شاعر دی هم ترېنه نه بر کېږي. رښتیا ده چې تر اوسه پورې د پښتنو یو شاعر د ده نه دی زیات شوی. عبدالحمید بابا 3 کتابونه جوړ کړي دي: ترنګ عشق، شاهګدا او در مرجان. د عبدالحمید بابا په شاعرۍ کې صوفیانه رنګ خور دی او شعرونه یې ټول اخلاقي دي. تاسې ترې معلومیږي چې دنیا پورې زړه نه تړلو. د عبدالحمید بابا د وفات کېدلو کاره نیټه معلومه نه ده، خو د هغه د پلرني کلي خلک فکر کوي چې عبدالحمید بابا شاوخوا په 1922 کې وفات شوی و. اولاد یې تر اوسه څه په ماشوخېلو کې دی او څه په نورو کلو کې خور شوی دی. کور یې چې دی پکې پیدا شوی و، لوی شوی و، مړ شوی و، لوټې او ویران ویجاړ پروت دی. له وفات وروسته چې پښتنو ته د هغه شاعري ورسېدله نو چا د پښتنو ژبې بیدل، چا د پښتو ژبې سادي او چا د ویښتو چاودونکي یعنی نازک خیال یا مشګاف لقب ورکړو. مشګاف ټکی په پښتو کې د دومره نازک خیالۍ په معنا دی چې یو ویښته هم په منځ چولی شي. خط په مخ د صنم راغلی که سپوږمۍ شوه په حاله کې. خط په مخ د صنم راغلی که سپوږمۍ شوه په حاله کې. دا یې غاښ په خوله کې زیب دی که ژاله شوه په لاله کې. لکه ونخلي مرغۍ په څه دام د سلو لومو. لکه ونخلي مرغۍ په څه دام د سلو لومو. هسې رنګ پریشانه زلفو کې ویستم په کشاله کې. دا زما له غمه شین زړه پکې خیال د یار د شونډو. دا زما له غمه شین زړه پکې خیال د یار د شونډو. هسې رنګ زیبو زینت کا لکه مې په شنه پیاله کې. ښکلې مخ کړي ولې ناسته په مجلس د رقیبانو. ښکلې مخ کړي ولې ناسته په مجلس د رقیبانو. په جوار د سپیو نه وي هېڅ آرام په غزله کې. که یار غواړې هومره ژاړه څو درځي عبدالحمیده. که یار غواړې هومره ژاړه څو درځي عبدالحمیده. دا په دا چې دور مونده شي په دریاب نه په ناله کې. دا په دا چې دور مونده شي په دریاب نه په ناله کې. خط په مخ د صنم راغلی که سپوږمۍ شوه په حاله کې. دا یې غاښ په خوله کې زیب کا که ژاله شوه په لاله کې.
دای غاښ په خوله کې زیب کا کژاله شوه په لاله کې